د کوروالي کولو په وخت کې د خپلې ښځې شرمګاه ښکلول، یعنې له هغې سره د خولې تماس کول او یا دې ته ورته نور حرکات په اسلام کې جایز دي او که نه، یعنې د دې حکم څه دی؟ د دې ځواب راسره په همدې ویډیو کې وګورئ. له هر څه مخکې درته په ویډیو کې ښه راغلاست او سلامونه وړاندې کوم، په دې هیله او امید چې تاسو به روغ جوړ وئ. دوستانو، د کوروالي اړیکو کې ځینې داسې مسایل شته چې باید هر ځوان او هره ښځه ورنه خبر شي، ځکه چې په نه خبرتیا یې د دنیا او آخرت ستر نقصانات لیدل کېدای شي. اوس یوه پوښتنه ده چې د کوروالي د اړیکو په وخت کې د ښځې د تناسلي غړي یا شرمګاه ښکلول او یا ورسره نور حرکات ترسره کول څه حکم لري؟ د طب او اسلام له نظره په دې باندې ډېرې څېړنې شوي، خو زه یې تاسو ته دلته اسلامي اړخ بیانوم. نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ځواب: د ښځې سره د جما نه مخکې لوبې کول، د جما خبرې یعنې رفس، لمس او ښکلول ضروري وي، ترڅو ښځه هم د جما کولو لپاره اماده شي او د هغه حق ضایع نه شي. د ښځې د فرج یعنې شرمګاه سره د خولې تماس، ښکلول وغیره په اړه د نړۍ معاصرو اسلامي منابعو او معاصرو فقهاو نظرونه په لاندې ډول دي. اول: دا عمل د حیواناتو سره تشبیه دی، ځکه په ځینو حیواناتو کې دا عادت دی چې د ښځینه جنس شرمګاه په ژبه څټي. موږ بشر یو، الله تعالی موږ ته پر حیواناتو کرامت او عزت راکړی دی. دوهم: په المزي یعنې د شرمګاه نجاستونه ناپاک دي، نو څنګه به دا حلال شي چې ناپاک شی په ژبه وڅټل شي؟ دریم: دا عمل د غرب د فاسدې ټولنې تقلید دی چې د لوڅ یا بربنډ فلمونو، فلم او تصویرونو په وسیله په خلکو کې د شیوع په حال کې دی، او دوی چې کله د هغوی دا فاسد اعمال وویني نو د هغوی هم همدغه عمل ته اشتها وشي. څلورم: دا عمل مکروه دی ځکه د ادب، اخلاقو او فطرت سلیمه خلاف دی. جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، یعنی په اسلام کې ځان او بل ته ضرر رسول حرام دي. دوستانو، په دې باره کې طب پوهانو هم څېړنې کړي دي چې د هغوی له نظره هم دا عمل زیات نقصانات لري، خو ما یې تاسو ته دلته په دې ویډیو کې صرف اسلامي اړخ بیان کړ. د ویډیو لیدلو په مننه. ویډیو در سره لایک او چینل سبسکرایب کړئ.